أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مخکې درې ډلې بیان شولې متعلق د قرآن سره. اوله ډله هغه دا وایي چې د قرآن نه اثر واخیستو او قرآن باندې عمل کولو والا ډله ده. د هغوی پنځه شپږ صفات چې هغه بیان کړلو. بیا دویمه ډله چې ده چې هغه مخالفین د قرآن وښکاره د قرآن سره ضد کوي، د قرآن سره حسد کوي او د قرآن نه هېڅ اثر چې هغه نه اخلي، ښکاره کافر دي. د هغوی درې صفات راوړو او بیا د هغو دپاره سزا هم ذکر کړه. درېیمه ډله چې وه هغه متعلق د قرآن چې د قرآن مخالفین دي، خو دا مخالفت د قرآن چې کوي نو په پټه باندې کوي، ښکاره د قرآن مخالفت نه کوي لیکن په پټه طریقه باندې د قرآن مخالفت کوي. د قرآن سره دشمنی لري، د قرآن والو سره دشمنی لري، حسد سره لري، قرآن پسې نه لګېږي. نو دغې ته وایي منافقان. د هغوی 15 قبایح بد صفات دا ذکر شو. بیا د هغې لپاره مثالونه دوه راوړو، دې لپاره چې مؤمنانو ته ښه واضحه شي په دې صفاتو باندې. نو دې آیاتونو کې اوس دې آیت کې الله رب العالمین اوس دغه درې ډلو ته خطاب کوي. درې ډلو ته خطاب چې تاسو د الله بندګي یوازې کوئ. درې واړو ډلو تاسو د الله توحید ومنئ، د الله بندګي وکئ او الله یوازې وګڼئ، د الله یوازې بندګي وکئ. توحید فی العبادت او په توحید فی الربوبیت باندې ورته حکم کوي. رب الله وګڼئ، ستاسو رب الله دی، مالکم الله دی، خالقم الله دی، رازقم الله دی. نو د دې الله بندګي پکار ده، د دې الله یوازې بندګي تاسو چې هغه کوئ. ځکه چې مالک خالق رب دغه الله دی، نو دغه الله بندګي موږ له پکار ده. دې بندګۍ لپاره موږ او تاسو پیدا کړي او زموږ او ستاسو د پیدایش مقصد هم قرآن کریم کې الله رب العالمین بیان کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي دا پیریان او انسانان ما بندګۍ خپلې له پیدا کړي دي. او موږ باندې الله څه کوي؟ دې دنیا کې پیدا کړو او به خوراکونه هم راکوي او څښاک هم راکوي او ډېر ښه نعمتونه یې موږ له راکړي او راکوي وخت په وخت باندې. والحمدلله. نو موږ باندې څه کوي؟ موږ ته د الله څه ضرورت دی؟ زما عزتمندو، موږ الله عبادت له پیدا کړي، بندګۍ له پیدا کړي. ځکه د دنیا ټول شیان چې دي د الله انسان له پیدا کړي، د انسان فایدې لپاره. لکه وروسته د آیاتونو کې راځي اسمان الله پیدا کړی دی، ځمکه یې پیدا کړې ده او دارنګې هواګانې، وریځې، بارانونه کوي. په دې ټولو کې د انسانانو فایدې دي چې انسان ژوندی پاتې شي او انسان د دې نه فایدې واخلي. لیکن دا انسان الله خپل عبادت له پیدا کړی دی چې خوراک به هم کوي، څښاک به هم کوي، د دنیا د شیانو نه به فایدې هم اخلي، و مقصد به د عبادت د الله وي چې د الله بندګي وکړي او یوازې بندګي وکړي. بل شریک برخدار د الله سره به نه جوړوي په عبادت کې، په بندګۍ کې به بل شریک سره نه جوړوي. د الله ته به سجدې لګوي، د الله په نوم باندې به منښتې کوي، د الله په نوم باندې به ذبحه کوي
غیر الله ته به سجدې نه لګوي، یو قبر ولی ته به سر نه راښکته کوي چې سر ورته راټیټوي، داسې به نه کوي. بیا په دې مسله باندې چې مسله د اعبدو ده چې درېواړو ډلو ته الله د عبادت حکم کړی دی، په دې باندې بیا عقلي دلایل راوړي. عقلي اول دلیل دا دی چې ستاسو رب الله دی، ستاسو خالق الله دی، او ستاسو د مشرانو د مخکنو امتونو چې څومره تېر شوي دي د ټولو خالق هغه الله دی. نو چې خالق هم الله دی نو بندګي هم د هغه په کار ده که نه. ولې د بل چا بندګي کوئ؟ یو زیارت ته یو ولي ته تاسو سجدې لګوئ، یو بت ته سجده لګئ، او دارنګې یو ولي او پیر ته چې د هغه بزرګ ته تاسو سجدې لګوئ او سر ورته راښکته کوئ، یا د اولیاو په نوم باندې منښتې چې د هغه کوئ، دا مه کوئ، دا شرک دی. الله به ډېر خفه کېږي. بیا بل عقلي دلیل ورپسې آیت کې راوړی دی چې الله رب العالمین ګور هغه ذات دی چې ځمکه پیدا کړې ده، فرش یې ګرځولی ده، اسمان یې چت ګرځولی دی، د اسمان د طرف نه بارانونه الله راښکته کوي او نازلوي، او په دې باران باندې قسمه قسم میوې او سبزینې او دارنګې میوجات د الله رب العالمین پیدا کوي. دې کې ستاسو فایده ده او ستاسو لپاره خوراک دی. وی بندگانو تاسو د الله سره شریکان مه جوړوئ، د الله سره شریکان او برخداران چې هغه مه جوړوئ. نو په دې دوه آیاتونو کې دا مسله بیانوي، توحید فی العبادت، په دې باندې حکم او په دې باندې عقلي دلیلونه. بیا د هغې نه وروسته صدق القرآن او صدق النبي صلی الله علیه وسلم بیانوي، او بیا چې کوم کسان دا خبره نه مني نو د هغو لپاره یره، او چې کوم کسان د الله بندګي یوازې کوي، قرآن مني، رسول مني، په هغې ایمان راوړي، نو د هغو لپاره بیا کامله طریقه باندې زیری په څلورو طریقو سره الله ذکر کړی دی. یا ایها الناس دا خطاب چې دی نو دا په قرآن کې 18 کرت ذکر دی. یا ایها الناس، ای ټولو خلکو، په دې کې ډېر تاکیدات دي، عربی کې ډېر تاکیدات دي چې پښتو کې سړی هغه پوره طریقې باندې معنا کې نشي راګیرولی. عربی کې چې کوم بلاغت فصاحت دی نو هغه سړی پښتو کې به نشي بیانولی، صرف یو تعبیر به ترې کوي او ډېر جامعه معنا د هغې به ګرانه وي. نو یا ایها الناس کې ډېر تاکیدات دي. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی چې یا ایها الناس دا خطاب چې دی دا مکي والاو ته، او یا ایها الذین آمنو چې قرآن کې دی چې نو دا خطاب مدني والاو ته، لیکن د هغې سند کمزوری دی، صحیح سند باندې هغه ثابت نه دی دغه روایت دغه نه. او دویم د ظاهر د قرآن مخالف دی، ځکه چې دا صورت بقره چې دی نو دا مدني صورت دی، په دې کې الله رب العالمین اواز کوي یا ایها الناس، او دارنګې وروسته صورت نساء په اول کې الله وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم، هغه مدني صورت دی. نو معلومیږي دا چې دغه خبره کمزورې ده، بلکې یا ایها الناس کې خطاب ټولو انسانانو ته دی، که هغه د مدینې والا دی او که مکې والا دی، عرب دی که عجم دی، سړي دی که زنانه دی، ټولو ته خطاب دی یا ایها الناس، ای خلکو اعبدوا ربکم، تاسو بندګي خاص وکړئ د خپل رب. نو دا عام خطاب چې د هغه شو، خاص یو قوم پورې خاص نه دی. دا نو دا خطاب قرآن کې 18 کرت چې هغه الله ذکر کړی یا ایها الناس. بیا مخکیني انبیاو چې نو هغې کې قانون دا و چې هغه به الله رب العالمین یو قوم ته لېږل، غالبا انبیا به داسې وو چې یو قوم ته به الله لېږل، نو دې د وجې نه هغو چې به قوم سره خبره کوله نو داسې به ویل یا قوم اعبدوا الله. ډېر انبیاو په باره کې قرآن کې الله دا ذکر کړلی، ای زما قومه تاسو بندګي کوئ خاص د یو الله. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی د هغه نبوت عام دی، دا په یو قوم پورې خاص نه دی چې قریش ته الله رسول را لېږلی دی او بس د هغو رسول به نه، که مکې والا دی که مدینې والا دی که قریش دی او عرب دی که عجم دی، ټولو ته د ده رسالت عام ده تر قیامته پورې چې څومره انسانان راځي نو دې ټولو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر را لېږلی دی.
آخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله د ټولې دنیا رسول را لېږلی دی. د دې د وجې نه هغه یا قوم نه وي بلکې په دعوت کې وي یا ایها الناس، ای ټولو خلکو. بیا دا خطاب پیرانو ته شامل دی، پیران په دې خطاب کې داخل دي، لیکن عام پیران نه ذکر کېږي بلکې انسانان ذکر کېږي. وجه دا ده چې دا پیران چې دي نو دا د انسانانو تابع دي. خطاب شامل هغو ته وي لیکن هغې په نوم سره نه ذکر کوي. وجه دا ده چې هغه د انسانانو تابع وي. لکه اکثر خطابات قرآن کې دا سړو ته کېږي اکثر، لیکن زنانه چې دي نو هغه زموږ او ستاسو تابع دي. بیا هغه ته به همدغه حکم وي. سړو ته وایي ایمان راوړئ، نیک عملونه وکړئ، د مونځ پابندي کوئ، زکات ورکړئ، حج کوئ، ایمان والا او روژې ونیسئ. نو دا سړو ته اکثر خطابات دي، لیکن زنانه زموږ تابع دي. هغو ته به همدا حکم وي چې روژې ونیسئ او دارنګې حج وکړئ چې کله در باندې فرض شي، او دارنګې زکات ورکړئ کله چې ستاسو سره کوم کالي دي او هغه نصاب ته رسېږي. نو ای زنانو د هغې زکات ورکړئ، مونځ هم کوئ، او دارنګې د الله او د رسول طاعت کوئ، د خاوند تابعداري کوئ. نو په داسې خطاباتو کې به زنانه چې نو دا د سړو تابع وي. نو دې د وجه نه یا ایها الناس کې ټول ته خطاب دی. بیا علما وایي چې یا ایها الناس خطاب دی کوم چې موجود دي او کوم چې معدوم دي، خو لیکن موجودیږي به. لکه هغه زمانه کې چې یا ایها الناس الله ویلی دی، نو معنا دا ده چې هغه زمانه کې کوم انسانان موجود وو او کوم چې موجود نو معدوم وو، خو دا معدوم نازل کړی دی په منزله د موجود باندې چې زر ده چې هغه به موجود شي وروسته زمانه کې موجودېږي. دا خطاب هغو ټولو ته دی، کوم چې موجود دي او کوم چې موجود نه دي خو موجودېږي، ټولو ته دا خطاب شامل دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بندگی وکئ د خپل رب. او عبادت مخکې موږ ویلو چې دې کې 3 رکنونه دي ضروري. یو المحبه، الرجاء، الخوف. عبادت کې دا 3 اجزا چې راجمع شي نو عبادت جوړیږي. محبت او امید او یره. د الله بندگی وکئ معنا د الله نه ویریږئ او د الله نه امید هم لرئ او دارنګې ورسره د الله سره محبت هم کوئ. او دا 3 کارونه چې راجمع شي او دا یو ځای کې د طاعت سره، نو دا اوس عبادت شو. نو عبادت دې ته وایي الطاعة، د الله طاعت کول، د الله خبره منل، مع الخوف والرجاء والمحبه. د الله طاعت چې هغه وکړي، د الله خبره ومنئ، سره د خوف نه چې د الله نه ویریږئ، هم د الله نه امید هم ساتئ او د الله سره محبت هم لرئ. دا 3 اجزا چې راجمع شي نو دا عبادت دی. به اعبدوا ربکم معنا داسې ده چې تاسو بندګي خاص کړئ د خپل رب. داسې معنا نه ده چې بندګي وکړئ د خپل رب. وجه دا ده چې مشرکان چې وو نو هغو به هم د الله بندګي خو کوله، مونځ به هم کوو د الله دپاره، نور عبادتونه به هم د الله دپاره چې دغه کول. اعبدوا ربکم، لیکن دلته الله ته وایي چې تاسو بندګي خاص وکړئ د خپل رب. دلته دا معنا ده. په دې باندې به اشکال دی چې کله دا خطاب 3 ډلو ته شي، مؤمنان، کافران، منافقان. نو مؤمنان خو د الله بندګي کوي، نو هغو ته څنګه وایي چې اعبدوا ربکم؟ نو جواب د هغې نه دا دی چې د هرې ډلې ته دا خطاب د هغو مناسب دی. به د هرې ډلې ته دا خطاب شامل دی، د هغې مناسب خطاب هغو ته دی. مؤمنان د الله عبادت کوي، متقین د الله عبادت کوي. نو دلته ته خطاب کې معنا دا ده چې اے مؤمنانو، اے متقینو، تاسو دا بندگی همیشه لپاره د الله وکړئ، د رب بندگی همیشه لپاره کوئ. داسې نه چې یو ورځ یا میاشت بندگی او عبادت وکړئ بیا نور پرېږدئ، نه، همیشه لپاره بندگی کوئ. او دویم تاسو کلک شئ د الله په بندګۍ باندې، اے مؤمنانو، اے متقینو، د الله په دې بندګۍ باندې کلک شئ، همیشوالی پرې کوئ، تر مرګه پورې کوئ. نو د هغو مناسب خطاب دا شو. کافرانو ته چې خطاب دی نو معنا دا ده چې ای کافرو،
او اے مشرکانو تاسو شرک پرېږدئ او د الله بندګي چې د هغه شروع کړئ ځان له تاسو د الله عبادت چې د هغه شروع کړئ ایمان راوړئ د ایمان سره بس عبادت چې د هغه شروع کړئ اعبدوا ربکم تاسو بندگی کوئ د خپل رب اے کافرانو اے مشرکانو د الله بندگی شروع کړئ تاسو د الله عبادت شروع کړئ یوازې کوئ هیڅ قسم شریک سره مه جوړوئ او چې منافقانو ته خطاب شي نو معنی ده چې منافقانو تاسو په خپل عبادت کې اخلاص پیدا کړئ په عبادت کې ریا مه کوئ شهرت پکې مه کوئ او دارنګې عبادت کوئ او دوکې مه کوئ او فسادونه چې راغه مه کوئ دلته به معنی دی اعبدوا ربکم اے منافقانو بندګۍ کې خپل اخلاص پیدا کړئ ریا دپاره مه کوئ د شهرت دپاره مه کوئ او دارنګې فساد مه کوئ او دارنګې دوکې چې راغه مه کوئ په عبادت کې دوکې مه کوئ ربکم د خپل رب رب یې ذکر راوړ اعبدوا الله ونول ذکر چې دا ربکم دلیل دی د اعبدو دپاره اصل کې بندگی ځکه وکئ چې دا ستاسو رب دی که نه ستاسو پالنه د الله کړې ده ستاسو تربیت یې کړی دی د تربیت اسباب یې پیدا کړي دي او په هغه اسبابو کې تاثیر الله اچولی دی نو ځکه د الله بندګي وکئ الذي هغه رب خلقکم چې تاسو پیدا کړی استئ هغه رب چې تاسو پیدا کړی چې ستاسو خالق دی ستاسو مالک دی دارنګه ستاسو رازق دی د هغې بندګي یوازې چې هغه وکئ مشرکان بندګي کوي خو یوازې بندګي د الله نه کوي نو ته ولې نورو زیارتونو او اولیاء او بزرګانو پسې ګرځې او د هغې په نوم منښتې کوې او هغو ته سجدې لګې دغه عبادت حقدار خو الله دی ستا رب څوک دی مالک خالق دی څوک دی الله نو د دې الله بندګي په کار ده موږ الله دې بندګۍ له پیدا کړي دنیا کې دې وجه نه خپلو بچو ته هم دا تربیت په کار دی چې بچي ته ووایي چې ته چا پیدا کړی الله دا ورته زده کول په کار دی ځکه ډېر وخت بچي د دې نه خبر نه وي بچي ورته چا پیدا کړی کله وایي مور پیدا کړی به کله وایي پلار پیدا کړی به که نه ورکوټ یې نه پوهېږي او دارنګې کله وایي زه خپله پیدا یم نو دا طریقه صحیح نه ده بلکې بچو له دا تربیت په کار دی بچی چا پیدا کړی الله پیدا کړی رب پیدا کړی دا ورته ښودل په کار دی والذین من قبلکم او هغه کسان یې پیدا کړلي چې هغه ستاسو نه مخکې دي ستا پلار نیکه او مشران هغه هم الله پیدا کړی دي هغه هم د هغو رب هم الله دی نو چې ستا رب هم الله دی او مالک او خالق دی الله دی او ستا د مشرانو رب او مالک او خالق هم الله دی نو د دقې رب بندګي په کار ده لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه تقوا دو معناګانې دي یا تقوا لغوي ده یا تقوا شرعي تقوا لغوي کې شي نو معنی ده چې دا بندګي چې وکړئ د خپل رب د دې څه فایده ده الله وایي فایده یې دا ده دې لپاره چې تاسو د الله د عذابونو نه بچ شئ موږ او تاسو د عبادت کوو بندګي کوو د الله په توفیق سره کوو دې فایده دا ده چې موږ او تاسو به الله د عذاب نه بچ کړي چې د الله بندګي چا صحیح وکړه نو الله یې د خپلو عذابونو نه بچ کړي وي او که بندګي دې ونه کړله هسې وخت دې تېر کړه دنیا کې هسې وخت سهار شو ماښام شو عمر نه روان دی فکر دې نشته نو ګوره د الله عذابونو ته ورروان یې ویرېږه د الله نه د الله عذابونو ته ورروان یې ځکه الله عبادت له پیدا کړی وي او د الله عبادت دې ونه کړه الله چې کوم مقصد له پیدا کړی هغه مقصد دې ادا نه کړه دنیا کې نو د الله عذابونو ته روان یې نو د عبادت فایده دا ده لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه او دویم دا ده چې یا تقوا شرعي ده دا معنی هم صحیح ده لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقین شئ تقوا شرعي شوله نو بیا معنی دا راووتله چې عبادت چې څوک کوي نو دې نه به متقي سازېږي د عبادت فایده چې دی تقوا په سړي کې راځي یو سړی د الله عبادت او بندګي نه کوي نو په دې کې به تقوا څنګه راشي تقوا په سړي کې هله پیدا کېږي یو متقي بنده هله سړی جوړېږي چې هغه د الله عبادت کوي د رب بندګي وکړي نو په دې سره په ده کې تقوا پیدا شي او متقي بنده د الله جوړ شي لعل چې دی نو دا
د الله په کتاب کې شکل ریشي او د الله په کلام کې نو لعل دا په معنا د کې سره راځي کې سره او یا لعل دا اصل کې د ترجی او امید د پاره ده الله امیدونه نکي نو په معنا د کې سره ده او یا دا چې دا لعل استعمال کړي په نسب سره بندگانو ته نو معنا دا شو لا یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے ټول خلقو بندگی خاص کوي د خپل رب الذي رب خلقكم چې تاسو پیدا کړی استئ والذین من قبلکم او هغه کسانی پیدا کړی دي چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو بچئ د الله د عذاب نه دویم لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقین شئ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون دیکھو ذکر کی اللہ رب العالمین عقلی دلیلنا د دې خبرې لپاره چې اعبدوا ربکم مخکې آیت کې انفسي دلیل ذکر کوو چې تخپل نفس ته وګوره ته چا پیدا کړی الله نو الله بندګي وکړه په دې کې اوس افاقي دلیلونه بیانې افاقي اطراف د دنیا نو یو طرف د دنیا اسمان دی دې ته علوي دلیلونه وی علوي دویم سفلي دلیلونه دي چې ځمکې ته وګوره دریم وسطي دلیل چې دې منځ ته وګوره چې اوریځ الله راولي او دارنګې بارانونه الله کوي او بوټي الله راوباسي نو بره وګوره اسمان دی لاندې وګوره ځمکه الله پیدا کړې دي منځ کې وګوره بارانونه الله کوي بوټي الله راوباسي دا ټول ستاسو فایده ده نو ګویا کې تاسو الله یو کور جوړ کړی دی بره چته اسمان دی او لاندې چې دی نو ځمکه ده دا یې فرش دی او په دې فضا کې چې کوم شیان دي لکه باران الله کوي د منځ د اسمان او ځمکې په منځ کې باران کېږي او دارنګې چې دی د دې ځمکې نه الله بوټي راوباسي دا د انسان د خوراک دپاره دي د انسان د فایدې دپاره دوی انسان ته د الله بندګي کوه او الله رب العالمین دا کائنات ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي چې تاسو د فایدې والئ د بل چا بندګي مه کوئ یوازې د الله بندګي وکئ الذي الله غزان دې جعل لكم الارض چې پیدا کړی ده ستاسو دپاره ځمکه فراشا غوړېدلې فراش او فرش دا په معنا د غوړېدلې سره راځي بعضې فراش په معنا د مفروشه مبني للمفعول توي معنا غوړېدلې داسې ده لکه سړی چې بستره وغوړوي او یا قالینه په کمره کې وغوړوي دې ته فراش وایي داسې الله ځمکه پیدا کړې ده بیا فراش ورته ولې وایي بستره چې نو هغه ډېره نرم هم نه وي او ډېره کلک هم نه وي دا ځمکه هم الله داسې جوړه کړې ده ډېره نرم هم نه ده چې موږ او تاسو به دې ځمکه خپل دوی وښکته پکې ډوبېدلی نو بیا به پکې ژوند نه شي تېرولی موږ ځکه هر سړي چې قدم یې ښودلی نو ښکته به تلی په ځمکه کې د انسانانو ژوند به پکې نه تېرېده او ځمکه دومره سخته ملانده پیدا کړې لکه د ګټې او د اوسپنې په شان دی چې سړی د هغې نه فایده نه شي اخیستلی نو بیا به پکې دا کرونده موږ څنګه کولی دا سبزین او دارنګې فصلونه وغیره دا به پکې بیا نه کېدلی دا به پکې موږ څنګه کرلی وی نو الله رب العالمین داسې لوی ذات دی چې ځمکه پیدا کړه فرش یې ګرځولې ده چې نه ډېره نرمه ده او نه ډېره سخته او کلکه ده چې انسان پکې ژوند نه شي تېرولی او انسان پکې کرونده نه شي کولی والسماء الله رب العالمین ګرځولی د اسمان بناء چت بنا په معنا د چت سره راځي بل ځای کې الله فرمایي سقفا محفوظا داسې چت دی چې د هغې حفاظت رب العالمین کړی دی د ځمکې نهه اوصاف او حالتونه الله رب العالمین قرآن کې ذکر کړي دي نهه او دارنګې د اسمان شپږ حالتونه الله قرآن کې ذکر کړي دي
نو الله رب العالمین زمکه او اسمان پیدا کړی دي په دغه طریقه باندې. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. وانزل اور وروي من السماء دبر طرفنا ماء نوبو فاخرجانو فسرو باسی به فجوبو سرا من الثمرات دا آمدنیو د زمکنا رزق لکم د پاره د خوراک ستاسو یا د پاره د فیدې ستاسو. وانزل من السماء د انسان د ژوند د بقا لپاره اوبو ضرورت دی دنیا کې، ځکه چې اوبه داسې شی الله پیدا کړی دی چې د عامو مخلوقاتو ژوند په دې باندې تېرېږي. حیوانات دي که انسانان دي که پیریان دي د دې د ژوند په غیر د اوبو نه تېرېږي. نو دې د وجې نه الله رب العالمین اسمان د طرف نه باران چې هغه کوي او په دې بارانه سره ډېرې فایدې د الله رب العالمین په دې کې اچولي دي او ډېر حکمتونه د رب العالمین په دې کې دي. نو یو لویه فایده او حکمت د الله دا دی چې بارانه په وجه باندې الله د ځمکې فصلونه غنم، جوار، وربشې، سبزینې، فروټ وغیره د الله رب العالمین د باران په وجه پیدا کوي او دغه به د انسانانو لپاره خوراک ګرځولی دی چې انسان ژوند په هغې به تېرېږي. ځکه چې فصلونه نه کېږي، سبزینې نه کېږي، فروټ نه کېږي، نو انسان به بیا څنګه ژوندی او اوبه نه وي په دنیا کې نو انسان ژوند نه تېرېږي. ای بنده دا شیان الله تعالی پیدا کړو، ته خپل عبادت نه پیدا کړی، نو د الله بندګي وکړئ او یوازې وکړئ، شریکانو سره مه جوړوئ، هغه مسلې سره به دا لګوئ. ثمرات چې دی نو دا کله میوو ته وي، فواکه، او کله کله ثمرات نه مراد مطلق آمدنۍ د ځمکې چې د ځمکې نه کوم شی نه راوځي، که هغه غنم دی، که جوار دی، که وربشې دي، که فروټ دي او که سبزینې دي، دې ټولو ته وایي ثمرات. کله په عامه معنا باندې راځي، لکه دلته عامه معنا مراد ده. ابن کثیر رحمه الله او بعضې نور مفسرین وایي ثمرات نه مراد دلته مطلق آمدنۍ د ځمکې دي. نو میوو ته هم شامل او میوو نه غیر د نور فصلونو ته هم شامل. رزقا لکم یو معنا ده رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو، او که عام آمدنۍ د ځمکې واخلئ نو بیا رزقا لکم دویم معنا ده د پاره د فایدې ستاسو، ځکه په دې بوټو کې به نورې فایدې شته، لکه په دې کې دوایي ده او دارنګې په دې بوټو کې بعضې داسې بوټي چې خوړلی کېږي نه، لکه خو نورې فایدې پکې شته، لکه مالوچ د هغې نه جوړېږي، پنبه او دارنګې ربړونه وغیره د هغې نه جوړېږي. نورې فایدې چې د هغه پکې دي نو رزقا لکم معنا د پاره د فایدې ستاسو. نو فایده به عامه ده، بعضې د خوراک فایده ده او بعضې د لباس فایده ده او بعضې د نورو شیانو فایده هغه الله رب العالمین په دې کې اچوله. من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دې ته وایي تفریح په مخکې باندې چې ستاسو رب مالک خالق الله دی، ځمکه الله پیدا کړل، اسمان الله پیدا کړی دی او د بارانه اوبه د الله نازلوي او د بارانه په اوبو باندې تاسو دپاره سبزینې کوي او آمدنۍ د ځمکې هغه پرې راوباسي ستاسو فایدې لپاره. چې کله الله دومره لوی ذات دی نو فلا تجعلوا لله اندادا، بس مه ګرځوئ تاسو د الله دپاره شریکان، یا فلا تجعلوا تاسو عقیده مه لرئ لله د الله دپاره اندادا د شریکانو، وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا کارونه الله رب العالمین کوي. یا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې الله سره شریکان نشته دی، د الله لپاره په حقیقت کې شریکان نشته دی. یا وانتم تعلمون او تاسو اهل علمي علم الله درکړی، پوهې الله درکړی چې دې کارونو کول والا الله دی. سورت عنکبوت کې به راځي چې مشرکان هم دا مانه، که د دې مشرکانو نه تپوس وشي مشرکانو اسمانونه چا پیدا کړي دي، نور سپوږمۍ چا پیدا کړي نو ته وایي الله. که د دې مشرکانو نه تپوس وشي مشرکانو دا ځمکه چا پیدا کړله، غرونه او دا دریابونه چا پیدا کړي دي، نو دا مشرکان وایي دا کارونه الله رب العالمین کړي دي، دا الله پیدا کړي دي. که تپوس وشي چې د بارانونه څوک کوي نو وایي دا الله کوي.
نو تفریح بدا شولا چې دا کارونه الله کوي نو تاسو ولې د الله سره شریکان جوړوئ بچیم به الله ورکوي نو ولې د بچو د پاره نور باباګانو پسې رواني پلانکي بابا لور چې دا بچي ورکوي پلانکي تعویذګر لور شي تعویذ بل لو کوي نو بچي به ته ملاو شي نه د الله سره شریکان چې هغه مو جوړاوه دارنګه بیماری الله را ولینو بیماری چې هغه الله کوي حاجتونه چې هغه زمونږ الله پوره کوي مشکلات الاخلاصون کې چې نو هغه الله دې مشکل کوچا زکه دا پاګه باندې تفریح وړه د الله سره شریکان مو جوړوي انداز چې نو دا جمع د ندون دا ندوي هغه مساوي چې هغه د سړي مقابل وي او سړي مخالف وي مقابل کې یو مخالف میستا او دارنګه مساوي د تاسو سره دې ته وی ندون تاسو مونږ سره د الله لپاره اندادل به علماء انداد نه مراد د چي شریکان دي انداد په معنا د نفس شرکا او سرغازي دلته معنا دا ده چې دا مشرکان او د خپل معبودان د الله سره مساویم ګرځولي دي او دغه مخالف هم ګرځولي دي او دغه مقابل کې نه بلکې د الله رب العالمین نه به کته غنل لیکن د الله یو صفت به د هغه لور کړو یو صفت د الله صفت به د خپل معبودان لور کو نو دا د څه شو لکه تاسو چې الله سره د خپل معبود برابر کړی دی وانتم تعلمون او تاسو اهل علم په دې پوهیږئ چې دا کارونه الله کوي او په دې پوهیږئ چې الله رب العالمین سره شریک شي هغه نشته دی په نفس الامر کې حقیقت کې د الله لپاره شریکان نشته دی علماء ویلي دي دا آیت دلیل دی دا خاص کر دا مخکنی آیت یا ایها الناس اعبدوا کوي الذي خلقکم چې تاسو پیدا کړی چې دا دلیل له په وجود د الله باندې او دا رنګه به ور سره دلیل له په توحید ربوبیت د الله باندې الله شته دی وګوره د سموایا لکه څنګه چې دهرین وی چې الله نشته دا اسمانونو ازمکه خپل وی پیدا دي دا انسانان خپل پیدا شوي دي دا حیوانات او په دنیا کې چې کوم شیان را خپل پیدا شوي دي دا ډېر غلطه خبره ده نه رب الذي خلقكم چې تاسو پیدا کړی سي راستا وجود دلیل دی په دې باندې چې د لپاره خالق شته کنه یو عربي نه نقل لی باندې چې نه غوي چې په یو لار باندې سړی تیریږي او پچ پرتی کنه بچي نو سړی زین ته دا راځي چې په دې لار باندې ګړې بيزي تیری شوی پچ پرتی یو کان تیر شوی هغه پچ پرتی دا په دې دلیل دی هر عقل والا به دې پوهیږي نو عزت تعالی تبارک کوما چې د لوی اسمانونو چې الله ودرولې د لوی اسمکه چې دغه چې الله غوړولې غرونه او دریابونه چې هغه پیدا کړی دي دا دلیل دی په دې باندې چې له پر یو خالق سره هغه یو ځان نه شریک نه لري تاسو څنګه ته وې چې پچ دلیل له په دې چې دلته ګډه بيزه تیر شو په دې لار باندې یا اوخه تیر شوې ده نو د اسمانونو څنګه منه څه ودرېدل زمګه څنګه منه چې هغه پیدا شو او غوړېدل او غرونه چې هغه په میخونه ولګېدل څنګه کېدل چې دلیل چې الله شته خالق شته مالک شته هغه دا کار کړی دی امام ابو حنیفه رحم الله بارک راغلی دی هغه د دهرین سره مناظره و دهرین ویل چې لاشین خپل پیدا دي لپاره خالق مالک نشته دی د بحث لپاره یو ورځ مقرر کړو نو بلې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تو ویل زما درځما لګي نا وخت کې کشته نه ملاوېدل په دریاب کې نو نا وخت شو چې کله راغی امام ابو حنیفه رحم الله نو دیو ته تاسو وکړو چې څنګه نه وخت کو نو ویلو چې دریاب غاړې ته کله زراغ لمه کشته نه وا نو زر زر داونی چې هغه پرې کړل شوی او هغه تختې دی یو بل سره ولګېږي میخونه راغله هغه په هغه باندې ولګېدل او به زما خاله دا کشته چې هغه راغله او څوک کې نه سمون دلته راوړل د مساس خاله راغلم نو په دې باندې ټیم تیر شو ځکه نا وخت نور عامه کشته نه ملاوي دهرین ورته ویل چې دا څنګه کېدلی شي چې ته دې ولاړې ونې دې پرې کېږي خپله او خپله د هغې نه تختې جوړي او بیا دې خپله هغه د یو بل سره یو ځای کېږي او بیا خپله د میخونه راځي او په هغې دې لګي دا څنګه کېدلی شي امام ابو حنیفه رحم الله ډېر عقلمن انسان و ډېر هوښیار انسان هغه ورته وویل چې یا یو کشته تاسو داسې نه منئ چې دا خپله دې جوړه شي او روا دې وړېدله
نو دا ټول اسمانونه څنګه خپله ودرېدل، دا ځمکې څنګه خپله وغوړېدلې، دا غرونه دا څنګه چې همداسې پیدا شي او خپله دې داسې شي. نو د هغو ذهن کار وکړو نو به وی هغو دهرینو ایمان چې هغه راوړو چې او بالکل د دې لپاره خالق مالک شته دی، ځکه چې یو پکې په چت کې خپله نه جوړېږي، خپله نه لګېږي، خامخا به دا پکې یو چا جوړ کړی، چا به راوړی، چا به لګولی. نو دا غټ غټ اسمانونه و اسمانونه او ځمکې چې الله پیدا کړي دي خامخا د دې لپاره خالق شته دی، که نه خپله نه دی پیدا شوی. امام مالک رحم الله ته هارون رشید وویل چې الله رب العالمین به موږ څنګه پیژنو یا په څه باندې الله موږ پیژنو. نو هغه ورته وویل چې الله موږ په دې باندې پیژنو چې یو شانتې مرۍ پیدا کړی دی او په دې کې قسمه قسمه اوازونه الله پیدا کړي دي. دا د الله د قدرت غټ نښه ده او د الله د وجود غټه نښه ده. الله رب العالمین یو مرۍ چې را پیدا کړې انسان له مرۍ ورکړل که نه ټولو یو شانتې مرۍ ده او د دې نه مختلف اوازونه چې هغه راوځي دا څونه د الله د قدرت او د الله د خالقیت دلیل دی. سړي په کور کې به 5-6 کسان د هر یو اواز د بل نه جدا دی. بچي دي که نه بچي ته چې اواز ډکوي یا کوم ځای کې خبرې کوي که نه پلار یې وي پلانکې لګی دی خبرې کوي، مور یې وي پلانکې لګی دی بچی مې خبرې کوي. د هر بچي مرۍ یو شانتې ده او د هر بچي اواز د بل نه جدا دی. د پلار اواز د بچو نه جدا دی، د بچو اواز د پلار د اواز نه جدا دی. دغه رنګې نومه یي تو ګوره د هر یو خبرې او اواز چې د مرۍ له د بلې نه جدا دی. دا څومره زنانه په دنیا کې دي د هر اواز د هر یوې زنانه اواز د بلې نه جدا، د هر سړي اواز د بل نه جدا، بالکل یو شانتې اواز نه وي. بیا یو شانتې انسانان دي د زنانو خبرې څونه نرم وي او دارنګې اواز کې فرق وي چې لرې ځای کې سړی خبرې کوي که زنانه خبرې کوي. ته په لار باندې تېرېږي سمدست راته پته لګي دا سړی خبرې کوي یا زنانه خبرې کوي. د سړي اواز لږ پیړي او د زنانه اواز لږ نری. د دې د وجې نه دا د الله د قدرت غټه نښه ده او سره د نه مرۍ یو شانتې ده. د دې د وجې نه مشهور امامان نه په دې ځای کې مفسرونه خوا ذکر کړي دي چې هغه دلایل دي اصل کې د الله په وجود باندې او د الله په توحید باندې به د الله سره به شریکان چې هغه نه جوړوي وانتم تعلمون. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړي فرمایل ماشاء الله وشئت، کله الله خوښه شي او ستا خوښه شي نو دا کار به کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اتجعلنی لله ندا، آیا ته د الله سره ما شریک جوړوې؟ داسې مه وایه. او دا په پښتو کې موږ او تاسو عامه ژبه کې محاوره کې دا ډېر ویو او دا د شرک خبره ده. نبي صلی الله علیه وسلم نه منع کړې ده. هلکه دا کار به په الله شي او په تا به شي. که الله وغواړي او ته دا وغواړې نو دا کار به کېږي. دا شرک خبره ده، داسې به نه وایي، بلکې داسې ووایه که د الله خوښه شي او بې وروسته ستا خوښه شي نو دا کار به کېږي. که الله یې وغواړي او بې وروسته ته وغواړې نو بیا به دا کار کېږي. دا وروسته ټکی به ورسره وایې نو بیا به د شرک نه خبره وشي. که نه عام سړي زنانه دا استعمالوي بس په تا مې اعتماد، په الله مې اعتماد دی او په تا مې اعتماد دی، دا د شرک خبره ده. نه اعتماد د صرف په الله باندې کوې، په تا مې توکل دی او په الله مې توکل دی، دا د شرک خبره ده. نه بلکې صرف الله به یادې او په بعضې ځای کې به که بنده یادې نو وروسته به ورسره بیا هغه یادې. که د الله خوښه شي او بیا وروسته ستا خوښه شي، که الله یې وغواړي او بیا وروسته ته وغواړې نو دا کار به داسې وشي نو وروسته ټکی به ورسره ووایې نو بیا به د شرک نه بچ کېږي. دارنګې مفسرین بعضې لیکي چې دا هم د شرک خبره ده چې سړی ګاډي کې ناست دي اکسیډنټ کېږي نو بس الله یې بچ کړي دا ګاډی نه، په دې کې دا سړی وي یا زنانه لګوي چېرې قریب وه چې ګاډی ګرځېدلی خو کشتیوان کشتۍ والا یا د ګاډي ډریور چې دا ډېر زیات هوښیار و موږ یې بچ کړو. دا د شرک خبره ده، داسې به نه وی، بلکې داسې به وی چې موږ الله رب العالمین چې د هغه بچ کړو الله به یادی. په دې کشتۍ کې چې دی نو دا قریب و چې اورېدلی وی الله بچ کړو